الله خوشحاله کی، یو رب خوشحاله کول آسان دی. دوله دنیا نه خوشحاله کیږي، یو رب خوشحاله کول ډیر آسان دی، آسانه دی. شپې راکښېنه الله تبارک وتعالی ته مخ شه، یو واره اوښکه ورته توی که، خوله ورته کږه که، بیا به دې دا رب وګوره څومره ستا سره مینه کوي. پرېږده دنیا، پرېږده د دنیا خلک، د چا سره چپړاسیتوب کوي، چا ته تمه کوي، ولې خدای ته نه کوي؟ هغه خدای ته ولې تمه نه کوي چې ده ته یې ورکړې ده؟ دا د خدای د خزانو څخه یو ادنا د اجدل مطابق لا هم نه ده چې ده ته یې ورکړې ده. څومره خزانې د خدای سره شته، هغه ته ولې تمه نه کوي؟ هغه ولې نه خوشحاله کوي؟ هغه سره ولې پشي پشي نه کېږي؟ هغه سره ولې الله تبارک وتعالی ته زګیروی نه کوي؟ ولې کښته و پورته نه ورته کېږي؟ ولې سر په سجده نه ورتېږدي؟ علي رضی الله عنه په باره کې راځي، یو انیس نومېدی غالبا، د ده څه پوښتنه وسول د حضرت علي رضی الله عنه ښه عمل څه شو؟ هغه ویل بیخي ډېر عمل ول چې راوښه. ول یو عمل د حضرت علي رضی الله عنه دا و، کله چې به ده د تهجد لمونځ وکړي، تهجد لمونځ چې به وکړي، بیا به دعا وکړل. د دعا څخه چې فارغ شو، سر دې په دغه باندې کښېښوي، مځکه باندې داسې به سره اوښتي، تا چې لوی چا نیزه کې مې لګولې، داسې به کړېدلې سره اوښتي. او د زما زه چې ورنږدې شم دا الفاظ ویل، ولې ای دنیا ته ما غواړې چې زه ستا مین شم، ته ما پر ځان باندې مینه کوې، ته نه یې خبر ما تا ته 3 طلاقه درکړي.